بسم الله الرحمن الرحیم راځو ورډ ته او په دې ځای باندې بحث کړو چې دا د څه په خاطر باندې د صحیح ده نو سټارټ چې ده زموږ د هوم ټیب څخه ده په هوم ټیب کې د کلیپ بورډ څخه ده او یاد ساتئ دغه هر یو ته څه ویل کېږي ګروپ کمانډز ویل کېږي صحیح ګروپ کمانډز لکه دا کلیپ بورډ ګروپ کمانډ جدا ده فونټس را سره جدا ده پاراګراف جدا دی سټایل جدا دی او ایډیټینګ که نه یاد ساتئ د په اولو ورځو کې ما تاسو ته ویلي چې یو موږ سره کټ ده او بل موږ سره څه ده کاپي ده د دې کټ به موږ سره کوم کار کول به موږ سره به مووینګ کول صحیح ده ډیټا به د یو لوکیشن څخه بل لوکیشن ته به موو کوله لیکن هغه چې کاپي به دی به موږ سره څه کول په ملټیپل پلیسز کې به موږ سره سټور کول صحیح ده یعنې په ډېرو ځایو کې به موږ سره سټور کول د یو څخه زیاته هم به په اولني ځای کې پاتې وه او هم به نورو ځای کې موږ سره سټور کېدله لکه څنګه چې د کټ دپاره هلته شارټکټ چې و کنټرول پلس ایکس و همدارنګه دلته هم همغه ده په دې ځای کې د کاپي دپاره چې ده همغه کنټرول پلس سی کمانډ صحیح ده دا شارټکټ دی خو دلته چې ده موږ ډېری وخت د شارټکټ څخه استفاده هم نه کوو ګورئ په د کلیپ بورډ کې موږ سره دلته یو کټ آپشن دی یو چې ده کاپي آپشن ده دا به تاسو سره غیر فعاله وي کار به در سره نه کوي ګوره کټ را سره کار نه کوي کاپي را سره کار نه کوي دا به کله در سره فعالېږي کله چې ته یو ټیکسټ سلیکټ کړې څنګه کې سلیکټ کړې لکه فار ایگزامپل زه دلته راځم او په دې ځای کې وایم چې ان نیم آف صحیح شو اوس ګوره په فلحال هم ما سره غیر فعاله ده که چېرته زه دا معمولا سلیکټ کړم هغه دواړه ما سره څنګه شول فعاله شو ښه د کټ کار څه شی ده کټ به موږ سره کټ کې له یوه ځای څخه ګوره دلته ما سره پاتې شو نه ده پاتې لاندې د انټر په واسطه باندې راځم او په یو بل لوکیشن کې زه وټایم چې پیسټ یې کړه سره ګوره دغه ځای څخه کټ شو او دلته را سره څنګه شو پیسټ شو یا فار ایگزامپل زه داسې وټایم چې دلته ما سره له دې څخه کاپي که او زه ورته وایم چې دا لاندې لوکیشن کې څنګه که را سره پیسټ یې ګوره هلته هم را سره پاتې شو او په دې ځای کې هم ما سره څنګه شو کاپي شو نو دا د کاپي او د کټ ترمنځ فرق و خو په دې ځای کې دغه پیسټ کې ګوره دلته یو څو آپشن دي موږ سره پیسټ سپیشل ده ځینې نورې آپشنې هم ښه د دو کار څه شی ده ګورئ ځکه چې ته دا راواخلم او له دې ځای څخه کاپي کړم او لاندې راواخلم او په دې ځای کې زه پیسټ یې کړم دلته ورته وایم چې پیسټ یې کړه سره ګوره ما سره پیسټینګ کوي کیپ سورس فارمیټینګ یعنې کوم فارمیټ چې دا کوم شکل کې چې دا په همغه شکل کې را سره څنګه که کاپي کړه او دلته دا څنګ کې چې دا مرج فارمیټینګ دا به یو څو فارمیټ چې دي هغه به ورسره ختمې کړي او ځینې چې دي هغه ورسره پرېږدي یاد ساتئ یو څه فارمیټ به څنګه کوي له منځه به وړي او اخري چې د کیپ ټیکسټ آن صرف به ټیکسټ خو دغه آپشن چې دي موږ سره په دې کې پیسټ سپیشل کې موجود دي دا ګوره په دې کې موږ سره ټولې آپشنې موجود دي فارمیټډ ټیکسټ ان فارمیټډ ورډ بلا بلا یو په یو باندې به انشاءالله اوس به بحث وکړو ښه اوس فار ایگزامپل دې ته راځم او دې ته فار ایگزامپل ما یو څه ناڅه فارمیټ ورکړی داسې مې ریټ کړلو فار ایگزامپل دې ته وایم چې دا هغه فونټ هم را سره په دې شکل سره د بورډ د فار ایگزامپل را سره انډرلاین هم لري صحیح ده که نه ایټالیک هم د را سره داسې کوږ شانته کې فار ایگزامپل سایز یې هم داسې یو څه ناڅه ما ورته غټ اوس یو څوک راته وایي چې دا کاپي یې که له دې ځای څخه په دې ځای کې را سره پیسټ که لیکن په کوم شکل کې فارمیټ باید را سره چینج شي فارمیټ یې څنګه شي چینج شي په دې فارمیټ کې نه لکه دا دلته چې دا ده را سره بېرته عادي حالت یې راوله نو ته به څه ورته وایې ان فارمیټډ ټیکسټ به ورته وایې او دغه نه وروسته به یې اوکې کې څه شی کوي را سره پیسټ یې که را سره او په دې ځای کې پیسټ سپیشل ورته وایي چې ان فارمیټډ ټیکسټ اوکې بعضې وخت داسې یو څه ناڅه مشکلات فار ایگزامپل دا ایټالیک بیا ختم کړو او دا به هم زه ورته وایم چې له دې څخه ما سره کاپي یې که او دلته راشه لاندې حصه کې په دې ځای کې ما سره پیسټ یې که خو په ان فارمیټډ ټیکسټ کوم فارمیټ ونه لري را سره صحیح ده ګوره هغه فارمیټ به څنګه کړي در سره ختم کړي ډېرې وخت کار نه در سره کوي صحیح ده کار به کوي ولې به یې نه کوي زما کمپیوټر یو څه ناڅه مشکلات لري پرې ورسېدې ګوره هغه فارمیټ چې دغه یې را سره ختم کړو که نه ما چې کوم فارمیټ پې لګولی ریډ را سره یو څو بل هغه یې ما سره څنګه ټولو ختم یې کړو یا فار ایگزامپل دلته ورته وایه چې نه داسې مه کوه
چې څه ډول دا ټیکسټ ده همداسې کاپي کا او راشه دلته پیسټ سپیشل ته په همغه شکل کې ما سره لاندې ځای کې څنګه کا پیسټ کا کوم ځای کې پیسټ کوي فار ایگزامپل زه دلته ورته وایم چې په دې ځای کې ما سره پیسټ کا او ورته وایم چې په فارمیټډ ټیکسټ آرټي همغه کوم فارمیټ چې وي همغه فارمیټ را سره څنګه کا راواخله یا فار ایگزامپل زه دلته ورته وایم چې دا را سره کاپي کا دې څخه کاپي کا نوی پیج ته لاړ شه او په دې ځای کې را سره پیسټ سپیشل واستم دلته کا لیکن په کوم شکل باندې پکچر انهانسډ میټا فایل د پکچر په شکل باندې را سره څنګه کا پیسټ اوس ګورئ دا که چیرته زه پیسټ کړم دا موږ سره څه شی ده آیا ټیکسټ ده نه دا ګوره ټیکسټ نه ده دا موږ سره څه شی ده یو پکچر تصویر په شکل باندې ده اوس ګوره د پکچر ټولز هم اتوماتیکلی دلته تاسو سره راغله په دې کې تغیرات راولي ځکه ګوره تاسو سره یو پکچر په شکل باندې راځي ورسېدی تاسو سره به کاپي کوي یو ټیکسټ لیکن په کوم شکل کې د پکچر په شکل کې به تاسو سره کاپي کوي یا فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دا را سره کاپي کا او پیسټ کا پیسټ سپیشل کې دلته یو څو آپشن نور دي مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ دا د څه په خاطر باندې ده ګورئ ښه فار ایگزامپل دا زه لرې کوم او دلته زه ولیکم چې دا ما سره شیشه دی انګلیش انفارمیشن او د دې دا فارمیټ هم چې دا به زه ختم کوم داسې یو څه به ورته ورکړم چې بولډ یې را سره په دې شکل او لاندې ځای کې فار ایگزامپل ما ورته لیکلی دی چې دا موږ سره شی ده هغه د انګلیش په اړه باندې یو څه نه څه معلومات فار ایگزامپل صحیح ده داسې هغه د مثال په طور دې خو نه خو بس سوچ پې وکړئ اوس زه ورته وایم چې دا ما سره کاپي کا څنګه کا کاپي کا یو نوی فایل واخله او په دې ځای کې را سره پیسټ کا لیکن په کوم شکل باندې زه ورته وایم چې مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ په شکل باندې را سره کاپي څه په شکل مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ آبجیکټ د یو آبجیکټ په شکل باندې او دغه نه وروسته څنګه کا ډسپلی از آیکن دا هم ورته چک کا کوم آیکن په شکل باندې کوم په دې شکل باندې دلته راځي کوم بل آیکن دې په کار وي یو په یو باندې فار ایگزامپل په دې آیکن په شکل باندې را سره هغه کا اوکې که درسره اوس ګوره هغه ټیکسټ موږ سره کاپي شوی ده صحیح ده لیکن چیرته ده را سره په دې آیکن کې کله چې ته غواړې چې هغه ووینې نو په دې باندې به ډبل کلیک وکړې اټومیټیکلی تا هغه ځای ته څنګه کوي وایي ګوره هغه ټیکسټ ده موږ سره بل خو څه نه و ما خو مکمل نه و کاپي کړی صرف وړو کې صحیح ما سلیکټ کړی صحیح شو نو تا سره کاپي که په کوم شکل باندې کاپي که یو آبجیکټ په شکل باندې ته ورسېدی په دې ځای کې ځینې آپشنې نورې هم دي را سره چې ګوره په دا پیسټ سپیشل کې موږ سره پیسټ لینک ده او ایچ ټي ایم ایل ده او unformatted unicode text دا د څه په خاطر باندې دی ګورئ که فار ایگزامپل دا براوزر ته راسم دا ګوره د ایچ ټي ایم ایل هغه د براوزر صحیح ده ایچ ټي ایم ایل وایي څه ته هایپر ټیکسټ مارک اپ لانګویج دا ځینې نور فارمیټ دي چې په هغې کې ټیکس ایچ ټي ایم ایل ایلیمنټ یې څنګه شوي دي استفاده شوي فار ایگزامپل ته د ګوګل څخه یو څه ناڅه معلومات راکړې ولې فی الحال ما سره نیټ نشته صحیح ده خو دغه هغه چې دا ګوره په جدا شکل کې وي یاد ساتئ ویو سورس ته چې چېرته ته راشي نو په دې ځای کې چې دلته مونږ عادي ټیکسټ نه ده لیکلی مونږ څه شی لیکلی ده اوس فار ایگزامپل دلته زه راشم او د دې ما ورته ویلې چې انسپیکټ ایلیمنټ ګوره دې شاته چې د بلا کوډ مونږ سره شوی ټیبل ده را سره ګوره ایچ ټي ایم ایل ده هیډ ده بس جدا جدا فارمیټ دي دا جدا فارمیټ ده زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دا مونږ سره کاپي کا صحیح ده له دې څخه کاپي کا او پیسټ کا را سره په دې ډاکومنټ کې یا یو نوی ډاکومنټ کې دلته ورته چې را سره پیسټ کا پیسټ سپیشل ته راشه او په دې کې ورته چې ایچ ټي ایم ایل فارمیټ یعنی کوم فارمیټ چې په براوزر کې و در سره په هغه ځای کې و در سره همغه فارمیټ باندې دلته هم را سره څنګه کا کاپي کا او فارمیټ وایي شکل ته یاد ساتئ په همغه شکل را سره څنګه کا کاپي کا که فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ایچ ټي ایم ایل فارمیټ نو اوس ګوره هلته هم دا را سره داسې بولډ و که نه و را سره دلته هم همداسې بولډ ده هلته هم بولټې درلودې دلته هم لري را سره هلته دا چې و لږ مخکې و نسبتا دې ته دلته هم همداسې مخکې ده یعنی کوم فارمیټ را سره واخیسته هغه فارمیټ چې هلته په هغه ځای کې پرې موجود همغه فارمیټ باندې ما سره څنګه که کاپي یا که زه چېرته دلته ورته وایم چې ما سره پیسټ کا پیسټ سپیشل ته راشه ورته وایم چې آن فارمیټډ یونیکوډ ټیکسټ یعنی فارمیټ څنګه وي هغه فارمیټ نه وي را سره سمپل ټیکسټ په شکل باندې را سره کاپي کا اوس
ګوره د سمپل ټیکسټ په شکل باندې موږ سره څنګه شو کاپي شو لیکن سمپل ټیکسټ وخت چې شي هغه کوم فارمیټ چې هلته وکړې هغه دلته هم څنګه شو اپلای وکړې بل ګوره فار ایگزامپل په دې ځای کې دغه پیسټ کې پیسټ سپیشل کې یو پیسټ لینک آپشن هم موجود ده چې دا د څه په خاطر باندې اوس ګورئ فار ایگزامپل دلته راځم او ما لیکلی دي چې دا د څه په خاطر باندې ده کمپیوټر انفارمیشن په اړه باندې او په دې ځای کې ما داسې یو څه ناڅه لیکنه هم کړې ده د کمپیوټر په اړه باندې صحیح ده دا فار ایگزامپل ما سیف کړلو چېرته په ډیسکټاپ باندې کنټرول ایس سره سیف کېږي کنټرول ایس سره ما سیف کړو په ډیسکټاپ باندې او دې ته ما یو نوم ورکړ چې کمپیوټر انفارمیشن صحیح شو اوس زه وایم چې دغه کمپیوټر انفارمیشن چې کوم ده دا ما سره کاپي کا او یو نوی فایل کې ما سره پیسټ کا دلته پیسټ کا لیکن په کوم شکل باندې زه ورته وایم پیسټ سپیشل ته راشه او پیسټ لینک په شکل باندې څنګه که راسره کاپي کا پیسټ لینک ورته ووایه او دغه نه وروسته به څه شی سلیکټ کړې ورډ هایپر لینک ګوره دا مخکې نه و در سره اوس در سره راغله صحیح ده ورډ هایپر لینک دا سلیکټ کا او دغه نه وروسته یې اوکې کا اوس ګوره هغه لیکنه چې کومه ده هغه ما سره راغله دا زه ګوره له دې ځای څخه کلوز مې هم کړو ما سره شته نشته چې کله ته راشي او په دې باندې کنټرول ونیسې او کلیک یې کړې در سره اټومیټیکلي به تا چېرته بوځي هغه فایل ته به دې بوځي صحیح ده ته راځې لکه د یو هغه په شکل باندې لیست په شکل باندې ته څو ډاکومنټه جوړوې او هغه یو په یو باندې هغه عنوانونه یې کاپي کوې که چېرې ورته وغواړې کولی شې چې د یو ځای څخه ورشې پرې ورسېدې که مشکل تر دې ځای پورې پیسټ سپیشل کې مایکروسافټ ورډ آبجیکټ په دې باندې مشکل فارمیټډ ان فارمیټډ پکچر او ایچ ټي ایم ایل ان فارمیټډ یونیکوډ ټیکسټ کوم مشکل نشته در سره او یاد ساتئ دا به در سره کله فعال شي کله چې تا سیف کړی وي هغه فایل در سره څنګه وي سیف یې کړي ګورئ لکه یو ځل بیا درته کاروم دلته راځم ورډ ته او په دې ځای کې ته راځې ته لیکې چې دا موږ سره څه شی ده انګلیش انفارمیشن ده او دلته زه راځم فار ایگزامپل ما ورته ورکړو داسې یو دوه پاراګرافه ټیکسټ ما سره څنګه ده انفارمیشن ده د انګلیش په اړه باندې صحیح ده او زه دلته راځم د دې مې فار ایگزامپل دا سایز هم یو څه ناڅه ورته غټ کړم اوس زه دا غواړم چې کاپي یې کړم مخکې له کاپي څخه ته باید دا څنګه کې سیف کړې کنټرول ایس سره او یا چېرته راځې دلته راځې فایل ته او په فایل کې تا سره سیف شته ده که نه سیف باندې کلیک وکړه یا چې شی کوې ګوره ما تاسو ته ویلې چې دا کویک اکسس ټول بار څخه د دې څخه هم استفاده کولی شي سیف آپشن در سره شته سیف یې کړه ډیسکټاپ باندې هر چېرته چې وي در سره فار ایگزامپل همدا انګلیش انفارمیشن دی یو نوی نوم ورته ورکوې زړه دی او دلته راځې فار ایگزامپل دا ته کاپي کوې را به شي کاپي ته او دغه نه وروسته یو نوی ډاکومنټ مې واخیسته په دې ځای کې زه ورته وایم چې ما سره یې څنګه کړه پیسټ سپیشل یې کړه او دلته به ګورو پیسټ لینک به تا سره څنګه شي فعاله شي چې کله ته دا چک کې اټومیټیکلي دلته ورډ هایپر لینک به تا سره څنګه شي را به شي دا به سلیکټ کې او اوکې به یې کړې در سره تا سره به څنګه شي را به شي ګوره موږ سره د لینک په شکل باندې لکه چېرته په دا براوزرو کې تاسو لیدلی دي یو ټیکسټ باندې چې کله تاسو کلیک کوئ چې کلیک پې کېږي هغه داسې شین رنګ کې وي در سره لیدلی مو وي که نه ګوګل کې شته که نه د یو لینک په شکل باندې یعنې لینک څه ته ویل کېږي پښتو کې نه پوهېږم څه شي ته وایي خو داسې هغه لینک نه لینک وایي لینک یې ورسره برابر داسې واسطه ورسره برابر یعنې هغه سره ارتباط ولري لینک اصل کې ارتباط دی کلیک صحیح نو اوس ګوره دا موږ سره په شین رنګ کې دی کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم هغه به موږ سره څه شي وکړي اټومیټیکلي دا را سره اوپن کړو که نه هغه د انګلیش انفارمیشن پرې ورسېدې او چې کله یو ځل در سره اوپن شي هغه لینک به در سره رنګ تغییر شي در سره په ګوګل کې تاسو بیا در سره وګورئ یو لینک چې تاسو اوپن کړی دی هغه رنګ در سره تغییر کړئ پرې ورسېدې تر دې ځای ها بل چې دا ګورئ دغه سیټ ډیفالټ پیسټ ګورئ که فار ایگزامپل زه دلته راشم او دلته ما فار ایگزامپل لیکلی دی چې I love Afghanistan او دا فار ایگزامپل داسې دا سایز یې هموار یو څه ناڅه ورته غټ کړی اوس زه چې کله دلته راشم او دا زه کاپي کړم صحیح ده او په دې ځای کې زه غواړم چې پیسټ کړم
ډیفالت پیسټ موږ سره کوم یو ده هغه چې فارمیټ دی ورته ورکړی او هماغه فارمیټ سره سره به یې څنګه کوي پیسټ کوي ته غواړې چې نه دغه ډیفالت پیسټ زما بدل شي نو ته دلته ګوره دغه آپشن دی یو چې د کیپ سورس فارمیټینګ ده یو چې د مرج فارمیټینګ ده او بل چې ده کیپ ټیکسټ اونلی ټیکسټ به در سره څنګه کوي ساتي وي نو ته دلته راځې سیټ ډیفالت پیسټ ته او په دې کې لاندې حصې ته راځې ګوره دا پیسټ ویت ان د سیم ډاکومنټ چې کله چېرته په زه په سیم ډاکومنټ کې پیسټینګ کوم کیپ سورس فارمیټینګ دا در سره کېښودل شي یا مرج در سره کېښودل شي یا فار ایگزامپل کیپ ټیکسټ آنلی کوم یو در سره وشي په ډیفالت شکل باندې صحیح ده هغه ته ورته وایي یا پیسټینګ بټوین ډاکومنټس په مختلفو ډاکومنټونو کې دې باندې انشاءالله بیا راځو یو په یو باندې چې کله هغه ته راشي ورډ آپشن ته انشاءالله ټول پرې بحث صحیح ده خو مطلب دا د دې په خاطر باندې ده چې هغه ډیفالت پیسټ یعنی بای ډیفالت ګورو پیسټ سپیشل خو تا ته څو آپشنې درکول او بل چې تا سره ډیفالت یا د کنټرول وی د طریقه ته دلته پیسټ کوي دې ته ډیفالت پیسټ ویل کېږي چې تا سره کوم ډول پیسټ در سره شي صحیح ده یعنی فار ایگزامپل در سره فارمیټ والا شي ان فارمیټډ والا شي کوم یو غواړي چې ته سلیکټ کړي تر دې ځای مشکل نشته دغه فارمیټ پوینټر دا د څه په خاطر باندې ده ګورئ ښه فار ایگزامپل په دې کې ما یو څه لیکنه کړې ده او داسې لیکنه مې کړې ده چې رینټ او داسې یو پاراګراف لیکنه ده را سره لاندې راځم یو پاراګراف بل لیکنه مې هم کړې ده اوس زه غواړم چې په دې باندې یو څه نه څه فارمیټ ما اپلای کړی ده هغه څنګه فارمیټ ده فار ایگزامپل داسې کلر مې ورته ورکړی ده صحیح ده فار ایگزامپل انډرلاین کړی مې ده فار ایگزامپل ایټالیک ده را سره بولډ ده را سره اوس ما ته پته نه لګېږي چې په دې باندې ما کوم فارمیټ اپلای کړی څوک راته وایي چې دغه کوم فارمیټ دی دا کوم شکل دی چې په دې باندې اپلای کړی د همغه هغه شکل دلته کاپي کړه لیکن ټیکسټ یې مه کاپي کوه چې یې مه کاپي کوه ټیکسټ یې مه کوه صرف هغه فارمیټ یې کاپي کوه صحیح ده لکه فار ایگزامپل زه به دې ته راوړم دلته زه وایم چې انګلیش لانګویج داسې یو څه نه څه تغییرات اوس ګورئ هلته ما سره فرسټ چې لیکل شوی ویډیو ده که دلته را سره انګلیش ما سره به ټیکسټ نه تغیرېږي صرف فارمیټ به یې تغیرېږي شکل به یې تغیرېږي نو زه به څه کوم دلته به راشئ او ده کې به دا مکمل به داسې څنګه کې سلیکټ کړي نه یوازې مکمل یوه صحه یعنی حتی چې یو کرکټر هم ترېنه سلیکټ کړي هغه به تا سره څنګه کوي فارمیټ به کوي نو زه ورته وایم چې فارمیټ انټر چې کله دې سلیکټ کړه یوه صحه وي در سره لږ وي مکمل وي در سره فارمیټ پوینټر ته راشه او دغه نه وروسته ګوره تاسو سره دا د برش علامه راغله که چې په څومره ځای باندې ته غواړې چې واچوې په همغه ځای باندې به تا سره څنګه کېږي اپلای کېږي به در سره ګوره چې شی را سره پکې اپلای شو صرف او صرف هغه فارمیټ چې ما کاپي کړی هغه دلته را سره راغلو لیکن په ټیکسټ کې کوم تغییر نه ده راغلی صحیح ده او بل مونږ سره په دې ځای کې دغه د فارمیټ د کاپي کول لپاره فار ایگزامپل دا ما سره د بولډ د ایټالیک یو څوک درته وایي چې دا ما سره د شارټکټ طریقه اپلای کړه صحیح ده نو چې کله ته غواړې چې دغه فارمیټ کاپي کړې څه شی کاپي کړې فارمیټ نو ته به څه شی وکړې یوه صحه به سلیکټ کړې صحیح ده دغه نه وروسته به د کیبورډ څخه کنټرول شیفټ او سی بټن به پریس کړې ګورئ کنټرول سی د کاپي د ټیکسټ د هر څه لپاره صحیح ده که کنټرول شیفټ سی دی د کیبورډ څخه پریس کړه هغه به تا سره څه شی کاپي کوي هغه فارمیټ به کاپي کوي ښه اوس دا فارمیټ زه غواړم چې اپلای یې کړم فار ایگزامپل په دې ځای باندې زه غواړم څنګه کړم اپلای کړم هغه ځای به ته سلیکټ کړې او دغه نه وروسته به د کیبورډ څخه به څه شی پریس کړې کنټرول شیفټ وی بټن څنګه کې پریس کړې فار ایگزامپل په دې ساحه باندې غواړې چې ته اپلای کړې کنټرول شیفټ وی فار ایگزامپل په دې ساحه باندې ته غواړې چې پیسټ کې کنټرول شیفټ وی یو په یو باندې ته هر چېرته چې وغواړې هلته څنګه کولی شي پیسټ کولی شي لیکن یاد ساتئ صرف او صرف څه شی فارمیټ دغه د فارمیټ د کاپي کول لپاره مونږ سره څه شی ده مونږ سره شارټکټ چې ده کنټرول د کیبورډ څخه او ورسره شیفټ ورسره سی د کاپي دپاره او د پیسټ کول دپاره پیسټینګ اف فارمیټ فارمیټ چې کله تاسو غواړئ چې پیسټ کړئ نو د هغې شارټکټ مونږ سره څه شی ده دا چېرته لاړو شارټکټ چې ده مونږ سره کنټرول شیفټ پلس
دا به د کیبورډ څخه څنګه کوي پریس به کوي اسانه ده که نه ښه بل ګورئ په دې څنګ کې د کلیپبورډ چې دا موږ سره دلته یو علامه هم راځي چې دی کلیپبورډ وایي څه ته یو چې دا کپبورډ ده کپبورډ ګوره المارۍ ته ویل کېږي کلیپبورډ دغه کاپي او کټ دا شیان چې موږ سره کېږي دا هم موږ سره یو چېرته ساتل کېږي یاد ساتئ په میموري کې موږ سره څنګه کېږي سټور کېږي لکه څنګه فار ایگزامپل زه دلته راشم یو نوی ډاکومنټ واخلم او په دې ځای کې ما سره دا انګلیش انفارمیشن صحیح شو دا ما کاپي کړلو صحیح ده داسې مې راواخیستلو او دا ما څنګه کړو کاپي مې کړو فار ایگزامپل دلته لاندې راځم او په دې ځای کې زه لیکم چې کمپیوټر انفارمیشن صحیح شو دا مې هم فار ایگزامپل څنګه کړلو کاپي مې کړو اوس دواړه ما کاپي کړي دي که نه دي هم مې هغه کاپي کړه هم مې دا کاپي اوس یو څوک راته وایي زه بار بار دا نه شم کولی چې زه انګلیش کاپي کړم او هغه ځای ته ورشم ورپسې هغه څنګه کړمه ما سره کاپي شي دا به تا سره چېرته سیف وي دا به تا سره دلته په کلیپبورډ کې سیف وي در سره ګورئ دوه آپشن دي کمپیوټر او بل څه شی ده علاوه افغانستان هغه خو بلکل را سره کاپي شوی هم نه ده کاپي مې دې ته ګوره یو په یو باندې به دلته تا سره څنګه شي رابه شي کمپیوټر هغه دې کاپي کړی چې کوم وي در سره او دې څخه ته غواړې چې استفاده وکړې فار ایگزامپل ما سره دا ضرورت ده بس سلیکټ کړه په همغه شکل باندې به در سره پیسټ کړي کمپیوټر دې پکار ده فار ایگزامپل انګلیش دې پکار ده نو یو په یو باندې ته کولی شي څنګه کې پیسټ کړي فار ایگزامپل دلته راځي ورته وایي چې ټول ما سره پیسټ کړه څنګه که دغه کوم چې دي در سره ټول پیسټ کړه نو زه ورته وایم چې پیسټ آل مکمل به در سره پیسټ کړي صحیح ده یا فار ایگزامپل ته ورته وایي چې ما سره څنګه که کلیر آل مکمل به در سره ختم کړي اوس که چېرته ته راځي کنټرول وي د طریقه هیڅ شی به هم نه در سره پیسټ کېږي ځکه چې نشته در سره ګوره دا د پیسټ آپشن دا هم در سره څنګه شو غیر فعال شو پوه ورسېدی ها کلیر باندې پاکېږي پیسټ باندې هغه کېږي او دلته چې کوم یو دي هغه به در سره یو په یو باندې سلیکټ کړي تر دې ځایه کوم مشکل ګورئ دغه فونټ چې ده دا ما تاسو ته وویل چې دغه په دا فونټ کې تغیرات راولي صحیح ده په فونټ کې خپله دغه د ټیکسټ په سټایل کې تغیرات راولي فار ایگزامپل سایز یې غټوي یا فار ایگزامپل هغه د فونټ سټایل ورته بدلوي صحیح ده مختلف سټایلونه موږ سره موجود دي لکه زه دلته راځم او دلته زه لیکم چې دا ما سره کمپیوټر انفارمیشن ده او په دې ځای کې فار ایگزامپل دلته لیکم چې ما سره 3 پاراګراف ما لیکنه کړې ده او په دې ځای کې ګوره زه غواړم چې دغه هیډر چې ده دا ما سره څنګه شي یو مختلف فونټ را سره واخلي یعنې مختلف شکل کې وي را سره نو دلته به ته راشې د هغه وینې فونټ په دې واسطه باندې ته کولی شې چې ته راشې مختلف فونټونه تا سره موجود دي یو په یو باندې ورته څنګه کولی شي تبدیلولی شي ګوره دلته چې لاندې راشي ډېر زیات دي تا سره یو په یو باندې کولی شي چې ورته څنګه کې تغییر او تبدیلی کړي فار ایگزامپل ما کوم یې ورته سلیکټ کړ دا الجیرین دا مې ورته سلیکټ کړ فار ایگزامپل د ټیکسټ لپاره راځي لومړي پاراګراف لپاره دلته راځي یو بل ډول ورته سلیکټ کوئ کوم یو فار ایگزامپل دا مې سلیکټ کړ صحیح ده څومره زبردست صحیح شو یو په یو باندې تاسو کولی شئ د دې څخه چې ورته بدل کړئ هغه فونټ سټایل ورته بدل کړئ صحیح ده خپله دا فونټ کې ته تغیرات راولي دغه څنګ کې چې دا بیا د څه په خاطر باندې ده سایز په خاطر باندې ده دې سایز ورته اضافه کوي لکه فار ایگزامپل دا غواړي چې ورته سایز یې دلته ورته واچوې 8 دې وي را سره ګوره وړوکی شو 9 وي 10 وي فار ایگزامپل 2 وي در سره صحیح ده لس چې دغه موږ سره څو ده 2 وي د دې څخه هم ته کولی شې دا څنګ کې اول به سلیکټ کړې دغه نه وروسته د دې په واسطه انکریز باندې زیاتېږي او ډیکریز باندې څنګه کېږي کمیږي په دې باندې کلیک کوه تا سره څنګه کېږي زیاتېږي او په دې سره کمیږي دغه کار موږ د شارټکټ د طریقه هم کولی شو چې د کیبورډ څخه کنټرول بټن او ورسره دغه بریکټس چې دي دا به څنګه کې پریس کړي دې سره زیاتېږي او په هغه لیس دن بریکټ چې د هغې سره به څنګه کېږي کمیږي چې دا چیرته دي ګوره زه تاسو وښیم او اس کې د کیبورډ څخه کنټرول بټن به پریس کړي او ورسره به چې شی پریس کړي دا بریکټ په دې سره به زیاتېږي او په دا بل سره به څنګه کېږي کمیږي اوس ګورئ لکه فار ایگزامپل دا ما سلیکټ کړی کنټرول مې نیولی ده
او د کنټرول نه وروسته ما چې وکړه کنټرول او دغه نه وروسته زه غواړم چې دا بټن څنګه کړمه پریس کړم دې سره زیاتیږي او په دې بل سره څنګه کیږي کمیږي درسره ورسېدی دا خو درته معلوم دی چې د پی تر څنګه چې دي دا دواړه بټنې موږ سره یوې زیاتوي او بل را سره څنګه کوي کموي خو دغه زیاتوالی کموالی چې دا ګوره دلته څو در سره 15 ده که نه ده که چېرته زه زیاتې کړم څو شو را سره د یو په اندازه تا سره څنګه کوي زیاتوي ګوره د یو په اندازه ما سره زیاتېږي او د یو په اندازه ما سره څنګه کېږي کمیږي او یو بل شارټکټ ته چې هغه کنټرول شفټ ګورئ کله چې ته د کیبورډ څخه کنټرول ورسره شفټ او دا علامه ووهې دا د انګل یعنې دا د هغه زاویې علامه چې دا به هم در سره غټوي خو دا به د دوو په اندازه غټېږي لکه فار ایگزامپل فی الحال را سره څو ده 11 ده خو زه دا سلیکټ کړم کنټرول مې ونیولو شفټ مې ونیولو صحیح ده دغه نه وروسته مې چې وکړو دا وکړو څو شو را سره څو ده را سره سایز یې 12 ده کله چې دا وهم څو شي را سره 14 18 شل یعنې دا د دوو په اندازه څنګه کوي زیاتوي او د دوو په اندازه در سره کموي که ورسېدی ښه دې ځای پورې کوم مشکل نشته ښه دا د څه په خاطر باندې دی ګورئ دا یو څه نه څه مهمه هم دي زه دلته راځم او یو څه نه څه لیکنه کوم هغه داسې لیکنه چې فار ایگزامپل د سنټنس هر حرف چې اولینی حرف چې وي هغه کپیټل وي که نه وي غټ وي موږ سره په یو جمله کې اولینی حرف څنګه وي غټ عنوان نه یعنې کپیټل وي د جملې درته ښیم عنوان نه صحیح عنوان ته هم راځم اوس زه دلته راځم فار ایگزامپل زه دلته لیکم چې خپله دا ورډ خو موږ سره اخلي ورډ یې څنګه کوي جوړوي یې په خپله باندې که فار ایگزامپل جوړ نه وي تا داسې لیکلی کړی چې this sorry that shit this is a computer class داسې د لیکنه کړی او دغه نه وروسته ته راځې فار ایگزامپل this ګوره دا اټومیټیکلی موږ سره واخیستل صحیح ده خو که چېرته زه دا ټي وړوکې ولیکم صحیح ده او داسې ورته وایم چې this class has 3 students داسې مې ورته ولیکم صحیح شو اوس ګوره دغه this چې ده دا خو ما سره د جملې په شکل باندې نه ده راغلی دلته راغلی ده جمله نه ده که نه ته غواړې چې دا جملې شکل ته غواړې سلیکټ یې که در سره او دلته راشه څه ورته وایه سنټنس کیس د جملې په شکل یې که را سره هغه لومړی حرف چې دغه به څنګه کړي درته غټ به یې کړي درته یا فار ایگزامپل دلته ورته وایه چې لوور کیس څه په څه معنی تا دلته راغلی او مکمل کیپس لاک ووایي ټول به در سره راغلي زه دلته لیکم چې ان د نیم آف ټول دې په غټ حروفو دې لیکلي یو څوک درته وایي چې ټول وړوکیو حروفو ته راته واړه بس سلیکټ یې که دغه نه وروسته راشه دلته او لوور کیس ورته وایي ګوره ټول به درته وړو حروفو ته څنګه کړي کنورټ کړي بدل شو که نه یا فار ایگزامپل ته سلیکټ که دغه نه وروسته ورته وایي چې ټول غټ حروفو ته راته واړه تا یو څه لیکنه کړې ده او هغه دې ټولو په وړوکیو حروفو لیکلې ده صحیح ده یا دم درته آرډر راغی چې دا باید څنګه وي په غټ حروفو ته خو داسې نه شي کولی چې هغه پاک یې ولسره یې څنګه کړي ولیکي ډایرکټ بس دلته راشه ورته او اپر کیس ته ډبل کپیټلایز ایچ ورډ د دې مطلب دا ده چې دغه د هر لغت ګوره الله آف نیم دیر ان دغه هر لغت اولنی حرف را سره کپیټل کا نور را سره څنګه وړوکی کا لکه څنګه فار ایگزامپل کپیټلایز ګوره هر یو حرف چې دغه به موږ سره څنګه شي غټ شي او نور چې موږ سره څنګه شو وړوکی شو ته چې عنوان لیکې خامخا د عنوان هر حرف چې هغه موږ سره څنګه وي غټ ټاګل کیس ټاګل داسې ده لکه په مسیجونو کې چې تاسو استفاده کوئ دې شکل باندې نیم بس ګډ وډ تاسو سره څنګه کوي جوړوي در سره که ورسېدی ټاګل چې ده د هغه مخالف هم ده اولینی به در سره وړکی وي نور به در سره څنګه وي غټ بد ښکاري که نه په دې کې کوم مشکل نشته ښه څنګه کې ګوره یو بل آپشن ده چې دې ته وایي کلیر آل فارمیټینګ دا د څه په خاطر باندې ده
داسې تا لیکنه کړې ده صحیح ده او دا فار ایگزامپل داسې بولډ هم ده دې ته فار ایگزامپل داسې یو څه نه څه هغه دې ورکړي دي فار ایگزامپل دې ته یو فارمیټ هم ورکړی داسې فارمیټ دې ورکړی صحیح ده اوس ته غواړې چې دغه فارمیټ یې لرې کړې در سره مکمل فارمیټ یې څنګه کې پاکې ټیکسټ نه پاکوي خو چې پاکوي فارمیټ یې سلیکټ یې کوه بل ته ورته وایي کلیر آل فارمیټینګ بېرته به عادي حالت ته څنګه کې در سره راولي عادي حالت ته راول که نه را سره دې سره څنګه چې دا موږ سره د څه په خاطر باندې ده ګوره بي د څه په خاطر د نوم څخه یې پته لګېږي بولډ ټیکسټ در سره غټوي نه ګوره سایز یې څو ده را سره 6 خو که چېرته زه دلته ورته وایم چې بولډ یې که را سره هغه ټیکسټ داسې ډبل شانته کې درته ښکاري غټوي نه ګوره صحیح ده سایز یې در سره نه غټوي صرف څنګه وي بولډ داسې ډبل شانته کېږي صحیح اوس یو مارکر ده دا مارکر ده داسې یو ډبل مارکر وي چې په همدې سایز کې وي سایز یې همدا وي لیکن چې شی وي در سره ډبل وي صحیح ده ایټالیک د څه په خاطر باندې ګوره د نوم څخه یې پته لګېږي ایټالیک وایي کوک ته څه ته ویل کېږي کوک تا سره به دا ټیکسټ راولي نو دا به داسې لږ شانته کې کوږ راولي فار ایگزامپل دا جمله چې ده دا زه غواړم چې داسې ایټالیک شانته کې راشي ګوره ایټالیک یې کړو که نه بس یو څه نه چې د ایټالیک شارټکټ چې شی ده موږ سره کنټرول آی سره به هم ایټالیک کېږي او هم به لرې کېږي پې ورسېدی او د بولډ شارټکټ چې دغه موږ سره چې شی ده کنټرول بي سره هم بولډ کېږي او هم څنګه کېږي بل چې د موږ سره انډرلاین ده اوس لکه فار ایگزامپل یو څوک تا ته پاراګراف لیږي او درته وایي چې دا ما سره چک کړه څنګه یې کړه چک یې کړه چې آیا دا جوړ ده که نه غلط ده یو ډاکیومنټ درته لیکي نو که چېرته ته هغه غلطیانې چې دي هغه پکې کړي دي هغه ورته پاکې کړي نو هغه څه پوهېږي چې ما هغه غلطیانې په کوم ځای کې کړي صحیح داسې به راشي فار ایگزامپل هغه ځای به سلیکټ کړي او ورته ووایي چې داسې فار ایگزامپل یو انډرلاین یې کړه در سره صحیح ده شارټکټ یې موږ سره چې ده کنټرول یو سره هم انډرلاین کېږي او هم لرې کېږي مطلب دا ده چې دا صحه ما ورسره انډرلاین کړه ورته ومویل چې دا صحه دې ستا څنګه ده فار ایگزامپل غلطه ده یا په دې شکل سره ته هغه انډرلاین کړې یا دغه انډرلاین موږ ډېری وخت په چېرته استفاده کوو په هیډرو کې یا فار ایگزامپل هغه ټاپک کې موږ دا استفاده کوو لکه فار ایگزامپل زه دلته راځم دا ما سره انډرلاین دغه انډرلاین ته موږ 2 لاینه هم ورکولی شو مالټیپلز لاین هم فار ایگزامپل په دې سټایل یې که په دې سټایل یې که په دې سټایل یې که را سره مختلف سټایلونه دي یو په یو باندې ته کولی شي زیګ زاګ فار ایگزامپل په دې شکل سره انډرلاین صحیح ده او یا ساتئ دا انډرلاین چې دا بیا په پرنټ کې هم راځي کنټرول پی سره چې کړه کې په پرنټ کې انډرلاین راځي بل فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دا انډرلاین یې که لیکن انډرلاین ورکړی ګټ کلي څنګه که را سره نه لیکه ختموي به یا ورته وایم چې مور انډرلاین دې څخه سیوا دلته انډرلاین سټایل ته به راشي او په دې سټایل کې تا سره مختلف ډبل دې پکار ده سنګل دې پکار ده چې هر یو دې پکار یو په یو باندې ته کولی شي چې څنګه کې ورته انتخاب کړي تر دې اندازې پورې اخري دې را سره بس ګوره ډبل یې واخلي په دې کې ما سره ډبل شته ده د زیګزاګ نشته که نه نو ما د کوم شي څخه څه مور انډرلاین انډرلاین کلر دا کلر را سره په کوم شکل وي دلته راشه یو په یو باندې کلر هم ورته انتخابولی شي ریډ کلر کې وي کوم کلر کې لیکن صرف هغه څه شی انډرلاین لاندې کوم خط چې دا انډر لاندې ته کېږي لاین یا خط هغه د لاندې کوم خط چې دغه به موږ سره څنګه شي رنګ به ورسره واخلي پرې ورسېدی دې څنګ کې چې ده دې ته څه ویل کېږي دې ته سټرایک ترو یو ځای چې غلطي یا د چا غلطي ته په نښه کوي صحیح ده فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دغه ځای نه تر دې ځای پورې دا ساحه چې دا څنګه ده غلطه پاکوي نه ورته که دې پاکه نو هغه څه پوهېږي چې زما غلطي چېرته وه صحیح شو نو ته څه شی کوې دلته راشي ورته سټرایک ترو کوې ورته چې دا ساحه ستا څنګه ده غلطه داسې یو خط په منځ کې څنګه کوې کش کړه پرې ورسېدې لکه څنګه په موږ او تاسو چې په دغه کې ترسره کوو دا وینا ده صحیح ده داسې ته هم ورته کولی شي بل ګوره په څنګ کې چې دا سبسکرپټ ده او سوپرسکرپټ دا د څه په خاطر باندې ده یاد ساتئ فار ایگزامپل زه دلته راغلی یم او په دې ځای کې دا فارمیټ به م زه لرې کړم په دې ځای کې یو څوک ماته وایي چې ته ما سره څه شی ولیکه ایکس
په تاوان د 2 x په تاوان د څو اوس دا خو نه لیکل کېږي نه لیکل نو ته څه ورته وایې چې دغه دوه دې ما سره چېرته لاړ شي بره دې وخېږي که نه نو ته څه ورته وایې سوپرسکرپټ ورته سوپرسکرپټ د دې څخه استفاده کوي یا او د ریاضیاتو پورې یا کنټرول شفټ پلس ورته وایي کنټرول شفټ پلس سره به څنګه کېږي هم سوپرسکرپټ کېږي او هم به هغه کېږي یا که چېرته په ریاضیاتو کې مو لیدلي وي داسې لیکل شوي چې x 1 او 2 x یو دوه په د محمد بن موسی فرمول کې مو لیدلي وي چې دغه یو دوه چې وي دا موږ سره چېرته وي په لاندنۍ ساحه کې وي په دې شکل خو نه وي که نه لاندې ساحه کې نو ته دا سلیکټ کړه او دغه نه وروسته ورته وایې سبسکرپټ لاندې ساحه کې صحیح شو په همدې شکل وي که نه صحیح ده سوپرسکرپټ او د هغه شارټکټ چې ده د سبسکرپټ کنټرول شفټ کنټرول اکوال ده که چی دا راسته ها دلته به راشم کنټرول زیډ کنټرول اکوال سره به هم لاندې راځي او هم به څنګه کېږي بره صحیح شو او کنټرول شفټ سره به بره خېږي او پې ورسېدی دا نور چې دی موږ سره فارمیټ دي تاسو ځینې فارمیټ کې اپلای کوئ لکه فار ایگزامپل ته دلته راځئ او په دې ځای کې ته یو څه ناڅه لیکنه کوې یو عنوان لیکې فار ایگزامپل کمپیوټر صحیح شو کمپیوټر دا سلیکټ کړه در سره او دغه نه وروسته راشه چېرته دلته په دې شکل دې وي را سره په دې شکل دې وي مختلف فارمیټ دي تاسو یو په یو باندې کولی شئ چې په دې باندې څنګه کوئ اپلای کړئ فار ایگزامپل دا مې پې اپلای کړئ صحیح شو څومره زبردست صحیح ده یا فار ایگزامپل دلته راځي په دې ځای کې ته ورته وایه چې آوټلاین ګوره دغه ټکسټ چې ده ګوره موږ سره یو آوټلاین لري یو داخلي ساحه لري او یو لاندې شیډ او سوری لري نو ته ورته وایه چې دغه ګوره دې ته آوټلاین ویل کېږي صحیح ده ته ورته وایه چې دغه آوټلاین چې کوم ده دا ما سره څنګه که په کوم کلر کې که ریډ کلر کې ګوره آوټلاین ما سره څنګه شو ریډ کلر ته تبدیل شو که نه شو یا فار ایگزامپل دلته ورته وایه چې دغه آوټلاین چې کوم دا ما سره څنګه که نو آوټلاین بالکل آوټلاین مو ورکوه آوټلاین یې واخیسته اوس نشته در سره یا فار ایگزامپل دلته ورته وایه چې آوټلاین ما سره څنګه که په دې کلر کې ګوره آوټلاین یې موږ سره تغیر شو دلته راځي ورته وایه چې فار ایگزامپل شیډو سیوری کوم ډول سیوری دی در سره واخلي په دې شکل دی واخلي په دې شکل دی واخلي په دې شکل په کوم شکل دی واخلي ګوره لاندې یو سیوری هم څنګه شو سره راغلو که نه دلته راځي فار ایگزامپل په دې ځای کې ورته وایه چې ریفلیکشن یعنی انعکاس په کوم شکل باندې په دې شکل سره وي په دې شکل سره په کوم شکل سره لکه په هغه آینه کې چې تاسو ګورئ صحیح ده دلته راځي ورته وایه چې فار ایگزامپل ګلو دغه غټوالی یعنې داسې وي په کوم شکل کې وي ګوره شاته یې ګلو واخیستله که صحیح ده پړسېدلی شکل باندې داسې دلته راځي ورته وایه چې فار ایگزامپل ګلو نمبر سټایل دی پورشل د نمبر په شکل دا بیا په نمبرو کې تغیرات راوړي لټریچر فار ایگزامپل په دې شکل دی په دې شکل دی هر یو شکل چې ستا خوښېږي یو په یو باندې ته له دې څخه څنګه کولی شي اپلای کولی شي دې کې داسې خاص څه نشته ده صحیح ده صرف کلر یې ده او بس ورته چینجوئ یا فار ایگزامپل دلته راځي ورته وایه چې آوټلاین چې ده ما سره د آوټلاین ویټ چې ده هغه ما سره دومره اندازه کې کړه ګوره دلته تغیرات تاسو چې خپله هم ګوتې پکې وایي هغه تغیرات راځي ګوره آوټلاین یې را سره ډبل کړو صحیح ده یا فار ایگزامپل دلته راځي ورته وایه چې دغه آوټلاین چې کوم ده دا ما سره څنګه که ډاشش په شکل باندې راوله په دې شکل یې راوله ګوره یو په یو باندې به تاسو سره څنګه کېږي تغیرات پکې راځي پرې ورسېدی دې څنګ کې ګوره چې دا دې ته څه ویل کېږي هایلایټر دې ته څه ویل کېږي هایلایټ چې دا د څه په خاطر باندې هایلایټ به مې استفاده کړې هم وي ډېرې وخت که نه ښه هایلایټ مې استفاده کړې که چېرته مو لیدلي هغه کتابو کې تاسو چې کله امادګي وایي یا هغه وایي دا د امادګي شاګردانو سره دا ډېرې وخت کله چې هغه چپټر لولي نو د هغه په سر باندې داسې یوه نښه کش کاږي رنګ پې کش کاږي ښه
شاته ټیکس کې تغیر نه راځي، صرف هایلایټ کې در سره صحیح ده. او هغه درته وایي چې فار ایگزامپل له دې ځای تر دې ځای پورې دا تعریف ده، دا زه باید څنګه کړم یاد کړم صحیح ده. نو هغه به تاسو څنګه ورته ورکوئ، فار ایگزامپل له دې ځای تر دې ځای پورې دا ما سره امپورټنټ ده، زه دلته راځم ورته چې هایلایټ یې کړه سره په کوم شکل کې، په دې شکل ګوره ټیکسټ ما سره پاتې ده، ټیکسټ کې تغیر نه راځي، صرف هایلایټ به را سره کېږي. یا فار ایگزامپل ورته وایم چې له دې ځای تر دې ساحه پورې چې ده دا ما سره په دې کلر کې هایلایټ کړه، لیدلی مې وي که نه په. یا فار ایگزامپل دلته راځي دې کلر کې را سره څنګه کړه هایلایټ هماغه ته هایلایټر وایي. یا فار ایگزامپل دلته راځي ورته وایي چې نو کلر، بالکل کلر مه انتخاب، دلته راځي دا هایلایټ تا په انتخاب کړی ده، دلته راځي ورته وایي چې نو کلر، کلر را سره مه وکړه صحیح ده. دلته دغه هایلایټ چې ده دا موږ سره څه شی لري، شارټ کټ هم لري. اوس لکه څنګه فار ایگزامپل دلته زه راغلم یو نوې صفحې ته، په دې ځای کې ما ولیکل چې یو څه نثر ټیکسټ مې ولیکه، دا به زه دا سلیکټ کړم، مخکې له سلیکټ څخه ته راځې دا څنګه کړه سره هایلایټ سټارټ کړه، چې کلیک دې پې وکړه تا سره به څنګه شي سټارټ به شي. خو دلته دغه رنګ چې دا زه به دا رنګ انتخاب کړم، هایلایټر به تاسو سره څنګه شي سټارټ شي. ګوره دغه علامه یې راغله که رانغله، که بېرته زه لرې کړم ما سره هغه علامه دلته راځي نه راځي، دې باندې کلیک وکړه تا سره به هایلایټر راشي. اوس ته راشه په دې ساحه باندې سلیکټ کړه، فار ایگزامپل دې ساحه باندې سلیکټ کړه صحیح شو. نو دا به تا سره لګیا وي، همداسې به کار در سره ترسره کوي مالټیپل سلایډ. نو زه غواړم چې دا هایلایټر بېرته سټاپ کړم، یا په همدې باندې کلیک وکړه او یا دلته راشه په دې ایرو کې دا وړوکې علامه چې ده دلته راشه او ورته ووایه چې سټاپ هایلایټینګ، هایلایټینګ را سره څنګه کړه سټاپ کړه، بیا در سره هایلایټینګ کوي نه راځي، در سره هایلایټینګ به نه در سره ترسره کېږي. پرې ورسېدی. خاطې خوا کې چې ده دا بیا موږ سره د فونټ کلر ده، خپله دا د فونټ چې شی ده کلر ده، ګوره هغه خو موږ سره هایلایټینګ یې کوو، زه غواړم چې دغه د فونټ کلر تغیر کړم، نو دا سلیکټ یې کړه او په دې ځای کې ورته وایه چې فار ایگزامپل بلیک دې وي در سره، دا رنګ کې دې وي، دا رنګ کې چې هر یو رنګ دې خوښېږي یو په یو باندې ته کولی شي دلته څخه څنګه کې ورته انتخاب دې کړې او ورته اپلای کړې در سره. ګوره هغه فونټ یې موږ سره چې شی درلوده ده کلر یې درلوده. یا فار ایگزامپل ته ورته وایه چې دغه ساحه چې کومه ده دا ما سره هغه که سلیکټ یې کړه در سره او دغه نه وروسته راشه دلته مور کلر ته، دې کلرو کې مې خوښ نه شو، په دې کلرو کې دې کوم یو خوښېږي دا کلر په انتخاب کړه، دا کلر انتخاب کړه او بس اوکې کړه در سره ګوره. یا فار ایگزامپل دلته راځئ او په دې ځای کې ورته وایه چې مور کلر په دې کې مې هم خوښ نه شو، کسټم په خپله باندې ایجادوم کوم ډول انتخابوي، بس دلته راشه چې هر ځای کې دې خوښ شي دې څخه هم کولی شي چې ورته انتخاب یې کړي. ګوره دلته به تغیر در سره راځي بس اوکې در سره ګوره په خپله د یو کلر څنګه کړو ورته جوړ کړو. دلته راځي او په دې ځای کې ورته وایه چې ګریډنټ شکل کې دې را سره وي، په دې شکل کې دې را سره ښکاره شي. ګوره داسې خیره یو خوا یې خیره وي بله خوا یې څنګه وي صاف وي صحیح ده. یا فار ایگزامپل دا سلیکټ کوي او په دې ځای کې ورته وایه چې ګریډنټ یې که را سره په کوم شکل، په دې شکل چې هر یو وي خو هغه به د کلر مطابق کوي. فار ایگزامپل ما ریډ اخیستی ده او د ریډ نه وروسته زه دلته راځم ګریډنټ ته، ګوره هغه یې موږ سره تغیر شو، یا په دې شکل سره په دې شکل چې هر یو مو زړه وي تاسو کولی شئ یو په یو باندې څنګه کوئ اپلای کوئ. ګوره دا ساحه چې ده لږ تورچکه ده او دا بله ساحه چې ده څنګه ده سرو والي ته وړه. پرې ورسېدئ که مشکل در دې ځای نشته فونټ کې کوم مشکل. دا تغییرات چې دي تاسو ګوره یاد ساتئ د دې څخه هم راوستلی شئ صحیح ده. فونټ دلته چې کله کلیک وکړئ ګوره دا د فونټ سایز هغه چې ده هیډینګ ایجنسي الجیرین کوم یو در سره انتخاب شي، ګوره الجیرین هلته ورسېده که نه. یا فار ایگزامپل ریګولر وي ایټالیک وي بولډ وي در سره کوم یو انتخاب شي. یا فار ایگزامپل سایز دلته د کوم سایز، یا فار ایگزامپل دلته په خپله ورته ورکوئ چې فار ایگزامپل 122 صحیح نه سایز وي در باډي سکرپټ یو په یو باندې ته په دې کې تغیرات کولی شي چې راولي. ګوره دا څومره غټ شو اصل انډرلاین ولري نه لري، انډرلاین کلر یې په کوم شکل وي در سره په دې شکل سره وي څه شی وي. ګوره سټرایک تھرو مالته ویلي وو که نه صحیح ده، ډبل سټرایک تھرو ډبل یعنې دوه خطه به در سره څنګه کوي اچوي، لکه څنګه فار ایگزامپل دا مې سلیکټ کړو او دې ځای ته زه راغلم او ما ورته ویل چې ډبل څنګه کړه سټرایک تھرو یې کړه اوکې که در سره ګوره دوه خطه یې در سره پې کش کړه چې بیخي غلط ده صحیح ده.
دې څخه ته کولی شي چې یو په یو باندې په دې کې تغیرات راوړي. سمال کیپس، آل کیپس، هیډن ګوره دې کې دغه هیډن چې دی یو نوې خبره ده. لکه څنګه دلته راځم یو څه ناڅه لیکنه ما کړې ده او په دې ځای کې زه ورته وایم چې فار اګزامپل دا را سره سلیکټ کړه او دې ځای کې ورته وایم چې سمال کیپس یا آل کیپس ټول غټ حروف کړ. ټول غټ حروف ته یې کړل که نه کړل؟ صحیح ده، لکه څنګه چې هلته کېدل سمال کیپس وړکو حروف ته ټول به څنګه کې واړه غټ به وي لیکن سایز به یې څنګه وي وړوکی وي. یا فار اګزامپل دلته ورته وایه چې هیډن یې کرا سره څنګه یې کرا سره هیډن هایډ یې کرا سره چک یې که ورته او بس اوکې هغه ټکس به تا سره څنګه شي ورک شي هایډ وشي ورک نه شي بېرته کولی شي څنګه کې رایې پرې ورسېدی که مشکل نشته تر دې ځای پورې نشته سبا به انشاءالله بس بیا په پاراګراف باندې کې خبرې زیاتې صحیح ده کومه پوښتنه